عمران نن چونکې د خپل ژوند سره لږ مشکلاتو سره پیښ شوی دی، د هغه ژوند چې کوم طریقه کار دی هغه لږ بدل شوی دی او زه غواړم چې ایمو داسې خلک څنګه معاشرې کې یو ښه مقام یو ښه کردار ادا کولی شي په کار د هغو خیال وساتو. په هر حال شاعران هغه ورونه دي چې دو د قوم دپاره د ملت دپاره ډېر څه کوي. په هر حال موږ هغه پوتې راغلي چې موږ هغو دپاره څه نشو کولی. عمران چونکې یو ښه انسان یو ښه ژوند تېر کړی، واده لري او دوه بچي لري او د مشکلاتو د وجې نه او د څه نه د هغه وجې نه او د دې ژوند لغونتې ماته مشکلو سره مخامخ دی او عمران اوس نشې هم کوي او د کاله نه هم لږ بهر پاتې کېږي، کله چې تشپه کله چې نن مو سره میلاو شو تاسو لیدلی شو. نن مو ایمان مو سره چونکې دې داسې حالات نه وي، د کپړې دې ته هر څه ډېر مطلع د بد صورت کې خو په هر حال بیا هم عمران غواړم چې خپلو ملګرو ته یې دوه یې درې شعرونه ووایي د بصیر صاحب دپاره. له هرې خوشحالۍ ځینې وتلي خلک یو، مونږ څومره سپرڅټلي ګرګابلي خلک یو او ای خدایه د دوزخ زړه به دې سره باندې وشي، خو دا دنیا ښکاري یو سوځېدلي خلک یو. تک تور دي په سینو باندې دننه نه که ګورې او دا ښکلي هسې وایي چې مونږ ښکلي خلک یو. لږ تیز او اشنا چې یو د مینې لاس رقیب ته په سر ایښی، دا مونږ هم څه سیکان وکړي خلک یو. ماشاءالله ماشاءالله. وایي چې څوک مې نه غږوي ځان غږوم، ځان نه مې پرېږدي چې یو ځان پیدا کړم او کیدای شي ما هم ځناور نه ګڼي و زه هم انسان یم که انسان پیدا کړم او چې تا ته راشم رانه ووځي هر څه چې تا نه ووځم ایمان پیدا کړم او د دیوانه ایرې وجوده تا له د کمې مړې عمران پیدا کړم. ډېر ښه ډېر ښه. او د هغه والا دا د لالونو خاوره دا د ګلونو خاوره، دا د لالونو خاوره، اغیاره نه ده د بارودو د بمونو خاوره، د شنو فصلونو خاوره او دا د حیا مېرمنه، دا د ښکلا مېرمنه، دا سینګار شوي ناوې ښکلې زیبا مېرمنه، د شنو د الفتونو خاوره، د اتڼونو خاوره، د فلونو خاوره، د اتڼونو خاوره او چا کړله ډکه د فتنو او فسادونو خاوره. تا که رښتیا راته پاګل وې نو څه شلو څه شلو جانانه څه شلو. دیوانه نو ملې ولې کړم بېلتون درپسې جانانه ډېر ډېر مې ژړلې دې پرون درپسې ځلې ولې به ګرځېدم لکه مجنون درپسې جانانه ډېر ډېر مې ژړلې دې پرون درپسې جانانه ډېر ډېر مې ژړلې دې پرون درپسې. چې دغه کس چې کوم مو سره په خوا کې ناست دی دا د پښتو د ادب ډېر خدمت کوونکی کس دی، خو چونکې حالات او واقعات دته هغه اجازات نه ورکوي چې د خپل هغه هنر ته پرېږدي چې هغه کل کې خلکو ته مخې ته راوړي. عزتمنو دې سره د دې شعرونه هم اورو، د زندګي په باره کې هم پوښتنې ته نه کوو. عمرانه زړګي دا راته وایه چې څومره اورېدنه خونې ته نه یې لاړ؟ یاره ومه تمه ورځ مو دې څه شپه مې نه دی کړې و لاړ خو نه وم شکر لاړ دې شپه دې نه دی کړې؟ شپه داسې لږ ورته وخونده بېګا ټولو په ژړا لیدلی پوه شوې لږ ورته وخونده د مسافرانو ته. عمران ډېر فني سړی دی بس کله کله زړه پرېږدي پوه شوې. شعر دې وایه دا حسن نوې نو مېلتوب بنو ویلې عمران ګرځېدم لکه مجنون درپسې جانانه ډېر ډېر مې ژړلې دې پرون درپسې جانانه ډېر ډېر تکلیف ده زړه چې له تا نه هم کړې تمه د زړه ده زړه مې څومره لیونی سړی
هغه لا وایي چې لږ فکر کوي او داسې خو نه ده چې یو دی سړی دی سړی په سړیتوب پوهېږي رقیب هم څه سړی دی او بیا یې هم څومره ستا په سترګو وینه مو ګنې لالا دې څومره سپی سړی دی ښه عمرانه دا راته وایه په دغې زما خبره کې چې رد کوي ما به د غم سره بدت کوي چې بس مې نه رسي نو څه وکړم یعنې په بدو خلک بد کوي او زه به تر څو ورته حیران ولاړم او یار به تر څو راته زد کوي بس نیمګړی دی نیمګړی دی عزتمنو دې سره دا دې موډ والا کاست دی په نن سبا حالاتو کې د دې یو خپل موډ دی چې هغه موډ چینج شي اوس دغه خبرې مو سره کولې هم په دې خبرو دوران کې هم که تاسو نوټ کړي وي بس تنوره که شي خبره بیا او که بیا چېرته په سور کې راغلو نو بیا لګیا شي یو څه علاج یې وکړو که نه چې د کومه دنیا کومه زندګي تو نشه که کوم نو نشې سره زه ژوندی پاتې کېدلی شم که نشه نه کوم نو نشې نه بغیر خو دماغو علاج هم ضرورت شته او د هډوکي هم شته او د ګردو هم شته ځکه چې ګردې خو داسې یو ځه نه داسې دنیا مریضان ضرورت شته نفسیاتي حوالې سره هم ډېره خلک بیمار دي صحیح بس ته خو اوس روغ یې الحمدلله که ته خو جګ جوړې پوه شې خوند مزې کوه تکتور دې په سینو باندې دننه نه که ګورې د ښکلي هسې وایي چې مونږ ښکلي خلک یو اشنا چې یو د مینې لاس رقیب ته په سر یخې نو د مونږ هم څه سیټان نه وي د کلي خلک زبردست